ظلم دی پپلار مکوا یار مکوا دا څکه ظلم دی پپلار مکوا یار مکوا دا څکه ورستو بپخیمانه گزار مکوا دا څکه زه خو ډېر په تمه او امید درته راغلی یم زه خو ډېر په تمه او امید درته راغلی یم ومنه جرګه راته انکار مکوه دا څکې او دا چې د دې قام د بربادۍ سبب جوړیږي نو دا چې د دې قام د بربادۍ سبب جوړیږي نو خدای دپاره دا قسمه روزګار مکوه دا څکې او دا لکه چې مالګه په پرهر مې دوړوي اشنا دا چې لکه مالګه په پرهر مې دوړوي اشنا او ذکر د رقیب راته بار بار مکوه دا څکې ټول عمر حیرانه تک په ورانو لارو نه کیږي ټول عمر حیرانه تک په ورانو لارو نه کیږي بس ته که نشه په سمه لار مکوه دا څکې. السلام علیکم ملګرو، پروګرام د غزلزار او زه یم غازي نادان. په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به جوړ یئ، خوشحاله به یئ او د ژوند په ښو شوبو کې به یئ. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د غزلزار مقصد هغه ورکې ملغلري هغه ورک لالونه چې د دغه ولس نه ورک دي تاسو ته وخت ناوخت سره دوی څرګنده کوي. هم په دغه لړ کې موږ نن د بډبیرې د سیمې یو داسې مستند شخصیت سره ناست یو چې هغې د پښتو د ادب دپاره بلا کار کړی دی، زیار یې کړی دی او لا اوس هم لګیا دی کوي. د بډبیرې د سیمې ښاغلی سرتاج حیران صاحب را سره ناست دی. نن به د دې ژوند پوښتو، د دې ادبي هلې ځلې او ورسره به شعرونه هم اورو. د ټول نه مخکې خو سرتاج حیران صاحب تاسو ته په خپل پروګرام غزلزار کې ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. ډېره زیاته مننه نادان صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو راغلی او دومره خپل قیمتي وخت مخ کو موږ سره کېناستئ، موږ له وخت راکړو خپل پروګرام غزلزار کې. نو ستاسو یو جهان مننه کوو. ستاسو په ریډیو پښتونخوا ریډیو نه چې کوم پروګرام کېږي غزلزار هغه هم ډېر خوندور دی او دا هلې ځلې چې کوم د پښتو لپاره تاسو کوئ نو دا هم ډېر ښه کار دی او ډېر تاسو چې کوم کار او زیار کوئ د دې مننه کوم. ډېره زیاته مننه سرتاج حیران صاحب. دا راته ووایه چې ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ ژوند الحمدلله ډېر ښه روان دی. ستاسو د ملګرو دعاګانې دي او بس خپلې هلې ځلې چې کوم دی موږ هم شریکو ملګرو سره او د ادب دپاره څه هغه کوشش کوو. ډېره زیاته ښه ده چې دغه کار تاسو کوئ. او سرتاج حیران صاحب دا راته ووایه چې تاسو د خپل ادبي سفر آغاز د کله نه کړی دی او دا هم پکې زیاته کوي چې تر اوسه پورې مو څومره کار کړی دی او دغه کار په څه کې شوی دی؟ غزل کې شوی، په نثر کې شوی، دغې باندې راته لږه رڼا وکړه. هسې خو داسې ده چې د بچپن نه لکه د سکول د زمانې نه د شعر او شاعرۍ سره زما مینه او شوق و او بس هغه وخت کې به هم سمات لیکل کول ډېر به دغه نه و. مونږ چې خپل هم زه هغه ګورم نو راته ډېر دغه نه ښکاري که نه، خو بیا باقاعده په غونډو کې ناسته پاسته د 2012 نه ما شروع کړې ده. په دې کې زیات کار خو ما په غزل باندې کړی دی او کوم او دې کې نظم هم شته دی او افسانه باندې مې هم څه ناڅه کار کړی دی. ډېر زیاته ښه ده. سرتاج حیران صاحب دا راته ووایي چې تاسو بلا کار کړی دی، تاسو ذکر هم وکړو چې هغه په غزل کې، په نثر کې، په نظم کې، په هر یو موضوع باندې تاسو لیکل کړي دي خو تر اوسه پورې ستاسو کتاب نه دی راغلی. نو د دې د شاته څه وجه ده؟ د دې خو اصل وجه دا د تاسو ته نادان صاحب پته ده چې شاعران چې کم دی نو مالي دغه باندې کمزوري وي او بله خبره دا ده چې ما سره ښه دغه وي چې زما کم خوښ دي که نه او زما زړه ته نږدې دي نو هغه هم له دومره دي نه مواد چې د کتاب دغه وکړي که نه پوره کې تقاضا نو داسې به تقریبا چې وي او 100-120 چې زما کم خوښ غزل دي. بس دغه وګورو نو دغه هم یو کتاب دی جوړیږي. جی بالکل. الله دې وکړي چې دغه کتاب راشي او تاسو له الله پاک استطاعت درکړي دغه کتاب را جوړ کړئ. دا راته ووایي چې د پښتو په ادب کې کم داسې استاد دی چې د هغې نه تاسو زده کړې کړي او د هغې تاسو خپل استاد منئ چې یاره واقعي دغه زما استاد دی، ما دې زده کړه کړې؟ څومره چې زمونږ سینیرز دي لکه طلبګار خوږیانی شو، زمونږ درې خان بابا شو، نور البصر دی او داسې نور هم ډېر ګڼ شمېر کسونه مونه خلم نو لکه ټایم به پې ډېرو لګي. ډېر زیاته ښه ده. سرتاج حیران صاحب زمونږ ځوان کول چې کومه شاعري کوي نو د دغې نه تاسو مطمئن یا دی ټیک روان دي که نه؟ ځوان کول چې کم د اوسني هلکان دي نو زما په خیال باندې دي ډېر ښه دغه کوي. لکه مطلب دا دی چې جدت دی د دې په
غزل کې په نظم کې نو ان شاء الله چې دی به ډیر ښه دغه کې د ادب د پاره او د خپل ژبې د پاره او د خپل قام د پاره ډیر زیاته ښه د سرتاج ایران صاحب زړه مو غواړي چې ډېرې خبرې وکړي کینو خو څه مجبوری یې څه داسې کارونه یي چې د هغې له امله نشو کېناستی ډېر که تاسو موږ سره خپل کلامونه شریک کړو موږ ډېر زیات خوشحاله شو او زموږ دغه مینهوال غوښتنې هم کوي نو موږ ډېر زیات ډیره زیاته مننه په دې وخت کې خو یو غزل را سره دی چې دا به در سره شریک کړم چې شعور که وګورې دې خلکو کې بیخي نشته دی شعور که وګورې دې خلکو کې بیخي نشته دی او د مړو کاندي خو هېڅ قدر د ژوندي نشته دی او شعر دی چې طالب مات کړم نظر ګرانه چې هر څنګه وي طالب مات کړم نظر ګرانه چې هر څنګه وي او ځان به لوګې کړم درته خیر کس پیلنی نشته دی ډېره مننه او په داسې سیمه کې افسوس د زندګي تېروو په داسې سیمه کې افسوس د زندګي تېروو هر څه ښه ډېر دي خو مزدوري نشته دی ډېره مننه او چې د نفرت دا کرښې څنګه ورنه ورانې کړم چې د نفرت دا کرښې څنګه ورنه ورانې کړم او د محبت کرښې مې بالکل پتلي نشته دی ډېره مننه او مختار زه چې هغې ویل حیرانه دا ځل چې اختر له راځي هغې ویل حیرانه دا ځل چې اختر له راځي ځان سره راوړه زما لیچو کې بنګړي نشته دی ډېر زبردست حیران صاحب که یو کلام مو را سره بل شریک کړو نو ډېر زیات به خوشحاله شو مننه ولې نه مطلب ده چې احساسو ما سره خو بېوسي وه بلا ډېره احساسو ما سره خو بېوسي وه بلا ډېره او درتلی نه شومه یاره مجبوري وه بلا ډېره مننه او چې مونږه دوست ګڼلو هم د دې سړي د لاسه چې مونږه دوست ګڼلو هم د دې سړي د لاسه زما او ستا په منځ کې دښمني وه بلا ډېره مننه او قسمت کې به یې نه وه خوشحالي ګینې ملګرو قسمت کې به یې نه وه خوشحالي ګینې ملګرو هغه په تمه د سپرلي وه بلا ډېره مننه او چې ستا د مخ لمبو ته مخامخ شومه جانانه چې ستا د مخ لمبو ته مخامخ شومه جانانه نری خوله مې په تندي وه بلا ډېره او شعر دی چې ابس یې ورپسې خپله ځواني خاورې رې کړه ابس یې ورپسې خپله ځواني خاورې رې کړه والله په انتظار د یو سړي وه بلا ډېره مننه او شعر دی پکې چې ویلي دا یو نښه وه د مور را سره پاتې ویلي دا یو نښه وه د مور را سره پاتې خفه په ماتېدو د تور بنګړي وه بلا ډېره او مقطع عرضه چې زه داسې خاریه کې اوسېدم ورته حیران وم زه داسې خاریه کې اوسېدم ورته حیران وم چې هلته د بندیانو بندګي وه بلا ډېر زبردست حیران صاحب په اخره کې که تاسو زمونږ د غزوان کله د خپل اړخه څه پیغام ورکړو چې هغې په دې باندې عمل وکړي یا د دې د پښتو د ادب د بقا په خاطر دغه زمونږ کشرانو لکه تاسو د خپل اړخه پیغام ورکړو نو موږ ډېر زیات خوشحاله شو بالکل ډېره مننه ولې نه اوس لکه دا څه خلک شاعري داسې کوي چې تاسو په خپله مو اورېدلي دي دا د پټاسو او د امرسو والا بې معیاره شاعري کوي نو زما د ځوان کل ته دا خواست دی چې دغه نه د ځان وساتي او چې کم د معیار شعر او شاعري ده او کم چې مطلب دا دی بیا وروستو خلک خوښوي او دغه کوي ټیک ده دا اوس خو چې کوم خلک لیکل کوي د وخت سره به وي خو دا بیا تیر شي او هیر شي خو داسې لیکل پکار دي چې هغه ټول عمر دپاره یو یادګار پاتې شي ډېر زبردست سرتاج ایران صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې په دومره مختصر وخت کې تاسو موږ له خپل وخت راکړو موږ سره کېناستئ او شعرونه مو راته ویل ډېره مننه قدرمنو دا موږ سره سرتاج ایران صاحب تاسو د دې شعرونه واورېد د دې خبرې او بیا په خصوصي توګه دې چې کوم پیغام ورکړو د دغه معیار په لحاظ باندې نو یقینا چې هغه هم د ستاینې وړو الله دې وکړي چې زمونږ د غزوان کل داسې شاعري وکړي چې هغه د معیار نه ډکه وي داسې شاعري نه وي چې سبا یې بیا په اورېدو باندې شرمېږي تر بلې مرکې مو په الله باندې سپارم په هر ځای کې چې یې د خپل مور او پلار ډېر زیات خیال ساتئ کیمرمین حضرت علي ظهیر او غازي نادان له ورکړئ اجازت